بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د انډس نیوز نتورک خبری سرویس سره زیم حبیبالله همدرد. د ټولو ناول په هډلاینز یو نظر. د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان لخوا په خورخار کې د صفائی سترای او ټریفک نظام د بهترۍ په اړه هدایات جاری کول. د نجی ټلویزیون چینل ریپورټر صدق نعیم د حادثاتي مړینې په لړ کې د وزیر اعظم او وزیر اعلی پنجاب لخوا د مالی امداد اعلان کول. مټه شخدړه کې د نواب نومي کس په کور د شپې د نامعلومو وسلوالو د ډزو پیښه رامخته کېدل. د سردار وقار شهزاد لخوا سوات کې په امدادي هلو ځلو د ایر چیف مارشل ایسی مټه او انتظامیه شکریہ ادا کول. د سوات سیلاب ځپلي ولس سره د مرستو په اړه د سینیر صحافي جهانزیب لالا خصوصي اپیل کول. کابل تحصیل کې د کرش پلانټ مالکانو، مزدورانو او ډرایورانو لخوا احتجاجي لاریون او دھرنا ورکول. د مټینا تر بیها په لوی سړک د مټیریل د بې ترتیبۍ له کبله ولسته مشکلات رامخته کېدل. د شانګلي الپورۍ سماجی شخصیت محمد علم خان لخوا د ترقیاتي کارونو د نشوالي په اړه په موجوده حکومت نیوکې کول. ډسټریکټ دیر تیمرګرا جیل کې د نامناسب انتظاماتو په اړه د قیدیانو فریادونه. کوزدیر کې د گرین اینڈ کلین خیبر پختونخوا په لړ کې د سکولونو طالب علمانو او استادانو لخوا د شنو بوټو لګول او د سوات او دیر په ګډون ملاکنډ ډیویژن کې د تیز باران غلۍ او واورو نوې لړۍ پیل کېدل. د علاوه د دې سره د نورو خبرونو تفصیل لرازو د ویلند شاندمه نه پس ملتیا مو وکړئ. نننی خبری سرویس لپاره مونږ سره مرسته کړې شیر محمد خان اداره برای صحت تعلیم و تربیت صحت اسپتال شینباغ کوزدرشخیلا سوات. HB Group of Companies, HB Carpets and Furnitures, HB Foam and Pardha, HB Tiles and Sanitary, HB Telecom Services, HB Group of Companies, Mata, SWAT. Hira Girls School and College, Baghderi Road, Sambut, Mata, SWAT. Khaybar Electronics, Muhammad Khan Bazar, दुकान नंबर 48, मटा, SWAT. او اوس د خبرونو تفصیل. وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان په خورخار کې د ټریفک نظام سمولو په اړه اړوند ادارو ته احکامات جاری کړي او د دې سربیره په خورخار د صفائی سترای په ناقص انتظاماتو یې د سخت خفګان او غصې څرګندونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان لا پروتوکول پرته د پیښور ښار په بیلابلو سیمو رنګ روډ، یونیورسيټي روډ، حیات آباد خصوصي توره کړي چرته چې نوموړي د صفائی سترای په ناقص انتظاماتو او د ګډوډۍ ښکار ټریفک نظام باندې د غم او غصې څرګندونه کړي او اړوند ادارو ته یې په یوه هفته کې د صفائی او ټریفک نظام د سمولو هدایات جاری کړي دي. د نجی ټي وي چینل 5 زنانه ریپورټر صدق نعیم د کورنۍ لپاره وزیر اعظم شهباز شریف د 50 لکو او وزیر اعلی پنجاب پرویز الهی د 15 لک روپو امداد اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د نجی ټلویزیون زنانه ریپورټر صدق نعیم د عمران خان له کنټینر څخه له پریوتلو وروستو د کنټینر لاندې راغلی و چې په پایله کې نوموړي خپل ژوند لا لاسا ورکړو. د مټي تحصیل شخدړه سیمه کې بیګا د شپې نامعلوم وسلوالو
د نواب نومي یو کس په کور ناتار ډزې کړي چې له کبله یې په کور کې د هغوی ساتلی سپی وژل شوی ولې نور ځاني زیان نه دی رامخې ته شوی. نور تفصیل اخلو د خپل همکار ډاکټر افضال نه. جی ډاکټر افضال د یادې پیښې په اړه را سره تفصیلات شریک کړئ. جی همدرد صاحب بیګا د شپې په شودلې وکیل کې د نواب په کور باندې نامعلومه کسانو ډزې کړې دي چې په دې ډزو په نتیجه کې د هغو د کور سپی لګېدلی دی او پټک مړ دی ولې د کور خلکو ته څه قسمه زیان نه دی رسېدلی او په علاقه کې د ډزونو وروسته ډېره یره خوره شوې ده او ډېر خلک په ډېر زیات په تشویش کې دي. جی ډېره مننه ډاکټر افضال موږ سره د دغه تفصیلاتو د شریکولو. د سوات ولس او په خاصه توګه د سیلاب ځپلو لخوا کمشنر آل پاکستان بوائز اسکاؤٹس ایسوسییشن سردار وقار شہزاد د ایئر چیف مارشل ریٹائر سہیل امان فرینڈز ویلفیئر ټرست اے سی مټه عبدالقیوم انتظامیه او د پولیسو شکریا ادا کړې چا چې سیلاب ځپلي ولس لپاره نه یوازې د ویړیا علاج بندوبست کړی بلکې په دې سخت وخت کې سیلاب ځپلو خویندورونو ته قسمه قسم خوراکي او غیر خوراکي امدادي پیکیجونه ورکړي. سینئر صحافي او د ګوجر یوت فورم سوات ستر مشر حاجی جانزیب لالا د جنرل سیکرټري رشید محمد او د اوورسیز سیکرټري ګوجر یوت فورم مدامت خان په ګډون د ګوجر یوت فورم لخوا د سوات سیلاب ځپلو کورنیو ته د ګرمو بسترو پیکیجونه ورکړي. حاجی جانزیب لالا او رشید محمد په دې اړه انډس نیوز نیټورک سره خصوصي خبرې اترې کړي. راځئ چې وایي ورو چې موږ چې پرون کم څه ورکړل نو هغه ډېر کم و، هغه د ډېر معمولي د غریبانو خلکو ته ونه رسېده ولې چې اوس د یخنۍ موسم را روان دی او بلکې یخني په سوات کې لګېدلې هم ده نو اوس فلحال چا چې کورونه تللي دي هغو ته هم د دغې شیانو ضرورت دی لکه خوراک او دا شیونه خو هر چا ورکړه. فوډ آیټم خو ډېر خلکو ورکړه. اوس نان فوډ آیټم دې خلکو ته ضرورت دی چې د دې ګریلو هغه مشکلات حل شي لکه بړستن شوه، ګرمه کپړه شوه، دا شیونه. نو مونږ خو دغه د ګوجر یوت فورم د طرفه د تنظیم د طرفه دا یو څو راغلي زموږ سره جنرال سیکرټري رشید محمد صاحب او مدامت خان د خلیج نه مونږ خو په لالکو کې دغه کسان ورکړه سلک شان چې دي دا مانډل کې مو ورکړو که خیري او دویمه دا هغه به چیرمن صاحب مان الله خان په 10 باندې ورکړی کېږي. بله اهمه خبره زموږ چې بره لاړو نو زموږ په یو نوټس کې یو اهمه خبره راله هغه دا ده چې موږ داسې تنظیمونه ولیدل چې هغه د ضرورت نه بغیر کم ځایونه چې متاثره نه دي د روغو خلکو په بیټکو په دایرو کې هغه کینی او هغه شی په سیاسي لیول ځي. نو زه افسوس کوم چې ګوره د مستحقینو هغه حق چې دي هغه غیر مستحقین ته لاړ شي او د سیاسي خلکو په دیرو کې دا خلک کینی او د سیاسي خلکو دیرو کې هغه شی د هغو د ووټ بینک دپاره دا شی کېږي. نو یو خو دا خیراتي شی دی، یو دا خیراتي شی مستحق ته رسول غواړي نو په دې باندې ورکوونکی هم ګناهګار دی او اخیستونکی هم ګناهګار دی. مونږ پرون تللي زمونږ کوم مرکزي مشرانو چې کوم ریلیف پیکج را لېږلی و هغې کې نور څه خو نه و، بسترې وې او انشاءالله امید دی چې نور سامان به هم راځي هغو کې کوم دغه را لېږي هغه به مونږ ته را رسوي او مونږ به دې سیلاب ځپلي خلکو ته عوام ته دې قوم ته رسو. هغوی چې کوم بسترې را لېږل وې هغه مونږ څه بحرین تحصیل ته لاړې او څه لالکو طرف ته لاړې، څه به انشاءالله مونږ مانډل طرف ته لیږو او هغه مونږ عوام له ورکړي. خو بهرحال د خلکو ثابت کورونه وړي دي، ډېر لوی نقصان شوی دی. نو په دې دا خو ډېر معمولي پیکج و خو بهرحال په دې د خلکو حوصله افزایي وشي او نن سبا یخ دی نو بهرحال دې ته ډېر ضرورت دی راشن یې خو خلکو لالا ووي چېرې خلکو ډېرې ولېږلې. نو زه مخیر حضراتو ته هم دا اپیل کوم چې د چا څومره وس کېږي چېرې د سیلاب ځپلي عوام سره وشي د 35 40 50 سال چې سا هغه د خلکو نه سیلاب ویوړه او داسې چولي د امان ناست دي. په خبرونو کې وخت شوی د یو لنډې شان دمې د دمې نه پس بیا حاضرېږو. ملتیا مو وکئ.
I've had this problem. Big problem. I really needed to get ahead with my future. And I kept searching and searching. There are so many choices. It's really hard to find one that has all the things on my list. But I finally did it. Yes, yes, yes. Thank you. If you were looking for one as well, Look no further. Here's a really good one. Just use mine. use mine. American International Theism University is rated among the top 20 online universities for 2022. Get your master's or doctorate degree from American International Theism University. I'm very satisfied. Definitely recommend. Online accredited degrees in grief counseling, education, business, and Islamic finance. Problem gone. Thank you. So what are you waiting for? Please contact our academic advisor at info@aituedu.org. Or visit our website at www.aituedu.org for more information. په خبرونو کې یو ځل بیا خراغلاست. تحصیلي کبل چوک کې د ډاینو او کرش ماشینانو مالکانو او مزدورانو یو ستره احتجاجي مظاهره کړې او له موجوده حکومت څخه یې غوښتلي چې د سیندونو څخه له باجرۍ او شګو په وړلو لګېدلی بندیز د فلفور ختم کړی شي. نور احوال اخلو د کابل نه د خپل همکار اصلاح الدین هاشمي نه. جی اصلاح الدین هاشمي صاحب څه به راته وایي په کابل کې د احتجاجي لاریون او پرلط په اړه مکمل تفصیلات را سره شریک کړئ. نن د تحصیل کابل په سیمه خاص کابل چوک کې یو ټریفیکي سړک بند پرلط وشو چې پکې د کرش ماشینو مالکان او مزدوران د ډاینو مالکان او مزدورانو او نور عام وګړي په ګڼ شمېر شرکت وکړو. دوی د حکومت نه دا غوښتنه کوله چې د سیندونو او خوړونو په شګو او باجرانو کانو چې کوم بندیز حکومت لګولی دا د زر تر زره ختم کړلی شي، ځکه چې موږ مزدورکار خلک یو او له دې بندیز د وجې نه زموږ د کورونو نغري د ډېرو ورځو نه ساړه پراته دي. ډېره مننه اصلاح الدین هاشمي صاحب موږ سره د دغه تفصیلاتو د شریکولو. د مټې نه تر بیها پورې لوی سړک باندې د کار کولو او بې ترتیبه مټیریل غورځولو له کبله ځایي ولس او ګاډي مالکانو ته یو شمېر ستونزې رامخې ته شوي دي. نور تفصیل ګورو د خپل همکار مټې تحصیل وحید خان په دې راپور کې. حاضر یو د شوخدړۍ نه دلته په روډ کې کار روان دی او د هغې د وجې نه علاقې د خلکو ته دغه ګاډي چې بیماران دي دوی ته ډېر زیات تکلیف دی. تاسو کتای شئ چې ډېر د لرې پورې دغه مناظر تاسو کتای شئ چې موجوده اے سی صاحب هغه ته هم موږ ریکویسټ کوو چې دا مسله هواره کړي او دغه ګاډو ته دا مسلې چې دي دا ورته رانه شي، ځکه چې په دې ګاډو کې بیماران یو شمېر عوام چې دي نو دا تاسو ګورئ هغه بند دي ودې کې او تاسو په دغه مناظر زه تاسو ته ښیم چې د روډ په غاړه باندې او په نیم روډ باندې تقریبا باجري او شګه او دا چولی شوی دی مکسچر چې دی نو دا ودرولی شوی دی چې د هغې د وجې نه ټولو عوامو ته چې دی نو هغې ته تکلیف دی. دا د شوخدړۍ نه دغه مناظر چې دی دغه موږ تاسو ته ښایو. د ضلع شنګلې نه د ډسټرکټ ریپورټر نور محمد ترمخه د شنګلې الپورۍ سماجي شخصیت او تحصیل چیرمن امیدوار محمد علم خان ویلي چې د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د شنګلې لپاره اعلان شوی پیکیج صرف د اعلان تر حده شوی او په ګراوند تر دې دمه هیڅ قسم ترقیاتي کارونه نه دي شوي. د دې نه مخکې مو زمونږ شهباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان جمهوریه پاکستان بشام ته راغلی 100 کروڑ روپۍ اعلان کړ دی 2 ارب روپۍ اعلان کړ دی په 2 ارب روپۍ کې د مقام مسلم لیگ ته 2 روپۍ دی ماته وخی چې دا لګېدل دي دا پیسې ورکوي الکشن دپاره چې خلکو غاړو ته پیپونه واچوئ سیمټو بورۍ ورکوي او د الکشن په ټیم کې دیونه ووټ والی.
ډسټریکټ دیر تیمرګره جیل کې قیدیان د انتظاماتو د نشتون لکه د ګرمو اوبو دوایانو او ډاکټرانو نشتون له کبله قیدیان د سختو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل اخلو د کوز دیر تیمرګرې نه د خپل همکار نواب باچا نه. جی نواب باچا د ډسټریکټ دیر تیمرګرې جیل د قیدیانو د ستونزو په اړه را سره تفصیلات شریک کړي. جی همدرد بالکل زموږ د ډسټریکټ جیل تیمرګرې او ذرایع د نوم نه ظاهرولو په شرط باندې ویلي دي چې په ډسټریکټ جیل تیمرګره کې قیدیانو ته ډېرې زیاتې ستونزې تر مخه دي. جیل کې قیدیانو د پاره نه د ګرم اوبو سهولت شته، نه د دوايانو سهولیت شته. ذرایع دا وایي چې جیل کې ډینټل سرجن، میډیکل سرجن، فیمیل ډاکټر هم نشته. د دې وجې نه چې کله هم څوک بیمار شي نو هغې ته ډېر زیات مشکلات مخې ته وي. زموږ ذرایع دا هم وایي چې د جیلیانو دا مطالبه ده چې هغو د پاره د تعلیم بندوبست وکړی شي او د ملاقاتیانو د پاره د ځان له کمرې خصوصا د هغه زنانو د پاره چې په جیل کې دی او کله د هغې پیملي راځي یا هغه جیلیان چې د هغې پیملي د هغې د ملاقات د پاره راځي د هغې د پاره دی ځان له د روم د ویټینګ روم بندوبست وکړی شي چې په هغې کې ورسره هغې ملاقات کوي. جی ډېره مننه نواب باچا موږ سره د دغه تفصیلاتو د شریکولو. د کلین اینډ گرین خیبر پښتونخوا په لړ کې 13 ورځ د کوز دیر د سکولونو ماشومانو بوټي لګولي او استادانو ورسره هم په دغه بوټو لګولو کې برخه اخیستلې. نور تفصیل ګورو د کوز دیر نه د خپل همکار نواب باچا په دې راپور کې. نن د کلین اینڈ گرین خیبر پختونخوا مهم په سلسله کې ایډیشنل اسسټنټ کمشنر تیمرګر حضرت بلال د سب ډیویژنل فارسټ افیسر تیمرګر مقید خان او نائب تحصیلدار تیمرګر امجد خان سره په ګورنمنت هایر سیکنډري سکول صدو ګورنمنت هایر سیکنډري سکول تیمرګر کې بوټي ولګول. په دې مهم کې د سکول طالب علمان او استادانو په ګڼه شمیره باندې هم حصہ واخیستله. ایډیشنل اسسټنټ کمشنر تیمرګر حضرت بلال پرنسپلانو او استادانو ته هدایت ورکړل چې هغه د بوټو د پیدین او د ګلوبل وارمنګ په سلسله کې طالب علمانو کې شعور اجاگر کړي او په هر علاقه کې د زیاته سے زیاته بوټو لګولو کوشش وکړي. ډیویژنل فارسټ افیسر تیمرګر ته هم هدایت وکړو چې هغه ټول سکولونو ته مفت بوټي ورکړي او چې سکولونه په خپل احاطو کې او غیر چاپیره د سکول په خوا کې بوټي ولګي چې په ګلوبل کم وارمنګ دی په هغې باندې قابو موندی شي. د سوات دیر او شانګلې په ګډون ملاکنډ ډیویژن کې نن ځای په ځای د تورو تیارو سره د تیز باران ګلۍ او په غرونو د واورو نوې لړۍ پیل شوې. د موسمیاتو محکمې په را روانو 40 غنټو دوران په غرونو د واورو او میداني سیمو کې د باران کېدو پیشنګویي کړې ده. دا تر دې د خبرونه د نورو خبرونو او اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نیټورک. د لوی الله په امان.